حضرت عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي دی. نو د روم یو باچا د قیصر په نامه باندې دې ته چا ویلو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه چې دي دا په ایمان کې ډېر کلک دي، ایمان نه خرڅوي. ګورئ نو هغې ورته ویل یاره یو کس ونیسئ د دې صحابو نه ما ته یې راولئ چې د دوی ایمان زه وګورم دا څنګه کلک ایمان دی. ورونو دا واقعه لږه په غور سره واورئ او خپل ایمانونه کلک وګورئ. د یو ګاډي دوه ګاډو دپاره خپل ایمان خرڅ نه کړو. ګورئ د یو کور او د یوې ښځې دپاره خپل ایمان خرڅ نه کوي. رسول الله مونږ ته هغه صحابه او هغه ایمان او دینداري پرېښې ده ګورئ چې دنیا کې تاریخ عاجزه دی چې د هغې نه لیکل وکړي. تاریخ عاجزه دی. د هر صحابي د هرې ورځې او د هرې شپې هغه عمل د سرو زرو په اوبو باندې لیکل پکار دي. نو اتفاقا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې جنگ راغی. نو دې کې څه صحابه ونیول او یو صحابي پکې عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه ونیولو. نو د قیصر باچا ته ویلی شو چې مونږه صحابه نیولي دي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې ایمان راوړي هغه خلک هم نیولي دي. ویل هله ما ته یې راولئ. چې وروستل ورته ویل تاسو کې مشر څوک دی؟ نو عبدالله صاحب ورته ویل زه مشر یم. د دې جنگ مشري ما سره وه او د دې صحابه کرامو. ورته وایي ای سړیه جامو ته دې وګوره او دې حالاتو ته دې وګوره، راځه د دې دین نه واوړه او زما دین ته راواوړه. مونږ ته چې راواوړېدلې نو دې باچایي کې هم درته نیمه برخه در کوم، دا په امتحان کوي او خپله لور به درته په نکاح کوم او دلته به ما سره ناست مشاور به. نو هغې ورته وخندل. وی ولې دې وخندل؟ ډېر څه دي که کم دي؟ که ډېرې نورم ډېروم که کمې نورم ډېروم څه خبره نشته دی. هغې ورته ویل ستا په دې حماقت او قمقلتیا مې وخندل. دا ټوله ستا باچایي چې ماله راکې ایمان خو پرېږده هغه یو ورځ چې زه د رسول الله صلی سره ناست یم هغه صحبت او هغه مینه محبت هغه عمل به در نه کړمه. ټول ایمان ته مانه غواړې او هغه هم په یوه ښځه باندې. سړی حیران شو دا خو کلک دی. ویل زه به دې مړ کړم. وایي څه خبره نشته. یو ملګری ورته شهید که. ویل داسې به دې مړ کړم. ویل همداسې ما مړ که د دې نه په سخت مرګ مې مړ که. حضرت عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه یې راوستلو او پانسي ورته ولګوله او په دې پانسۍ باندې وتړلو او خپلو ملګرو ته یې ویلې چې اول ورته دا خپې خپې په دې غشو وولئ او بیا ورته دا لاسونه وولئ خو چې مړ نه شي، صرف دا لاسونه او خپې چې زخمي شي. نو دی چې کله وتړلو نو هغوی په غشو ګزارونه پې شروع کړل، کله یې خطا ولي کله خپه ولي. نو دی وجړل. باچا ورغی قیصر ورته وی لکه چې خپېمانه شوې مخکې به دې ویلی وې ما به تا له دا سزا نه درکولې را خلاص به. هغې ویل نه داسې مې نه دي جړلي، او مې جړل په دې باندې چې دا څومره خوند کې چې دا غشي په ما لګېږي، کاشکې چې زما 100 ساګانې وې او په همدغه طریقې مې یوه یوه ساه وتلې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې د دین نه قرباني شوې وې. سړیه دا ته څومره کلک سړی یې. را خلاصې کو. وی را پرېږده. وی لاسونو نه وینې روانې دي، د خپو نه روانې دي، زخمي حالت. ورته وی چې ما صرف ستاسو ایمان کتلو، یقینا چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسپیان مجاهدین ډېر کلک ایمان والا یې. خو زه یو کار وکړه، زما دا سر ښکل که زه تا پرېږدم. عبدالله رضی الله عنه ورته وفرمیل چې زه به ستا سر ښکلوم خو په یو شرط چې ما سره دې څومره ملګري نیولي دا به ټول ازادې، د هغوی د ازادۍ په خاطر ستا سر زه ښکلومه. ورته ویل ما ته منظوره ده. عبدالله ابن حذافه راغی او د قیصر باچا دا سر یې ښکل او سخت یې وجړل چې الله ما دا کم کار کړی دی د خپل ځان د بچاو دپاره نه، د خپلو ملګرو د ازادۍ په خاطر باندې مې کړی دی. دی را پرېښودلو. د روم نه دوی رالل چې کله عمر رضی الله تعالی عنه ته را رسېدل نو مخکې د مخکې نه خبر عمر صاحب ته را ورسېدلو چې عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه داسې کار کړی دی. نو دې خپلو ټولو صحابو ته وفرمیل چې پاڅېږئ ودرېږئ، ځکه مجاهد چې د جهاد د سنګر او میدان نه راشي هغې ته پاڅېدل ودرېدل
لکه رسول الله صم په دې امر کړی دی قوموا لسیدکم. سعد بن معاذ رضی الله عنه په باره کې وفرمایي خپل سردار مشر ته ودرېږئ چې د جهاد نه راشي ای مجاهد دومره عزت الله درله درکړی دی دا خپل عزت په اعمال نه کې ګورئ د جهنم اور به په ورځ د قیامت په 3 قسمه خلکو ګرمیږي چې اوله طبقه د علما او حافظانو ده او دویمه ډله ګورئ د مجاهدینو د شهیدانو ده او دریمه ډله ګورئ د سخیانو خلکو ده چې هغوی جوماتونه او مدرسې جوړې کړي دي په دې 3 ډلو باندې به الله د جهنم اور ګرموي ځکه چې دوی علم د الله د رضا دپاره نه دی کړی دوی جهاد د الله د رضا دپاره نه دی کړی دوی جومات او مدرسه د الله دپاره نه ده جوړه کړې د ریاکارۍ او ځان ښودنې او د دنیا د ګټې او حاصلولو په خاطر باندې کړي الله به باندې د جهنم اور ګرموي ګورئ الله دې د دغه بدبخته حالت نه موږ او تاسې وساتي. نو عزتمند عمر صاحب چې کله ودا وکتلو نو خپلو صحابو ته وفرمیل حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبدالله ابن حذافه وانا ابدأ به. په هر مسلمان دا حق دی چې د عبدالله ابن حذافه سر ښکل کي ځکه دې د خپل ځان د بچ کېدو دپاره نه بلکې د خپلو مسلمانانو د ملګرو د بچ کېدو دپاره د یو کافر سر ښکل کړی دی او زه به اول د عبدالله ابن حذافه سر ښکلوم. عمر صاحب ورپاڅېدو او د عبدالله ابن حذافه سر یې موچي که ښکل که او بیا نورو صحابو ته وفرمیل چې د دې سر ښکل که. ایمانداري ځان کې پیدا کړي وروڼو داسې ایمانداري چې دا ایمان موږ په پل صراط باندې پورې باسي جنت ته بوځي. داسې ایمان نه چې سحر تا نه یو بړستن نشي لرې کولی تا جومات ته نشي راوستلی تا د جمع مانځله نشي راوستلی هغه شته قرآن یې در نه هیر که هغه شته علم یې در نه پاتې که هغه مدرسه چې تا به سحر کتابونه غېږ کې نیولي او مدرسې ته به را روان وي علم در نه پاتې شو بیا به داسې ایمان ته څه کوي دا پیسې دا نوکرۍ هر وخت پیدا کېږي خو هغه قرآن دی چې کوم نیمګړی پرېښی دی ګورې د هغې پوښتنه به قرآن کوي قرآن به الله ته جاړي هغه علم دی چې نیمګړی پرېښی دی هغه به الله ته بیا جاړي.